وایم دا د پښتونخوا وطن او زمونږ د خاورې په بونډري ولاړ یو دا ټک پول دی دا د برطانیا د وخت تاسو وینئ غزل وایو خو دا وخت مونږ د بنو له پرلته راوچت شوي یو د شپې تاسو ته پته ده چې په وزیرستاني کډوالو په خوست کې څومره جبر شوی د هغې په اړه موږ پرلت شروع دی روان چیرې یو د بېوسۍ د مایوسۍ حد دی علي وزیر د لکونو خلکو د زړه ټوټه ده او د خلکو منتخب MNA دی د پارلمان هغه دا وخت بیا د کراچۍ زندان ته واپس وړي د هغه د لیدو دپاره زه دا د اټک پل دی د ملګرو غوښتنه وه د یو نوی غزل غواړم در سره شریکم د روانو حالاتو په حواله او د ځان نه هم لږ ګیله ده پکې د خپل ځان البته وایي ما د کام دپاره په رښتیا مبارزه وکړه نن مې فاتحه وکړه پرون مې جنازه وکړه ما د کام دپاره په رښتیا مبارزه وکړه نن مې فاتحه وکړه پرون مې جنازه وکړه او زه اوس هم د عدم تشدد فلسفې لولم خلکو مې په دین وطن عزت ناموز حمله وکړه او سچه مسلمان یم خدای منم رسول منم افغان یم مسلمان یم بس وم سور کافر چې له مولانا مې ګیله وکړه او راغی د لاهور هیره منډې نه د جهاد په نوم دلته پښتونخوا کې جومات کې دماکه وکړه او اخ دې خوار ولس در باندې څومره باور کړی و اخ دې خوار ولس در باندې څومره باور کړی و یا ظالمه تا یې د پنجاب سره سودا وکړه او خدای رسول یې نه بخشي تاریخ ته به مختوری وي خدای رسول یې نه بخشي تاریخ ته به مختوری وي چا چې د وطن له خاورې مور سره جفا وکړه خدای رسول یې نه بخشي تاریخ ته به مختوری وي چا چې د وطن له خاورې مور سره جفا وکړه مشره کام پرسته کشران ځکه تر تا مخکې شول مشره کام پرسته کشران ځکه تر تا مخکې شول تا د کام د درد کیسه ژوله دوی ښکاره وکړه بیا محب الوطن پاکستانی نشومه مړ شومه بیا محب الوطن پاکستانی نشومه مړ شومه ما د پاکستان له بیرغ شنه سپینه جوړه وکړه زه محب الوطن پاکستانی نشومه مړ شومه ما د پاکستان له بیرغ شنه سپینه جوړه وکړه او ته لاړې باچا شوې زه دې پرېښودم د مرګ خوله کې ته لاړې پاچا شوې زه دې پرېښودم د مرګ خوله کې تا دې ګیلمنه یاره ډېره ناروا وکړه تا دې ګیلمنه یاره ډېره